هڅه مې کوله خو ناکام شومه ستا د کوڅې لاره کې بدنام شومه هڅه مې کوله خو ناکام شومه ستا د کوڅې لاره کې بدنام شومه لاره راته پرېږده راغورځېږمه لاره راته پرېږده راغورځېږمه مخ مې د چا ولیدو سرسام شومه چغې کړې ترابه رانه منډه کړه ویل مبارک شه ستا په نام شومه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلګش شزیر یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونې همیشه دپاره دا هڅه کړې ده دا زیار یې ویستلی دی چې د کار شاعران او د معیاره شاعران راوچت کړي په دغې سکرین په دغې شی تاسو ته وښایي. د خوشقسمتۍ نه یو ځل بیا ثابت الله تراب صاحب چې د برې پښتونخوا سره تعلق ساتي یعنی د افغانستان سره تعلق ساتي زموږ د ټولو په شریکه کور دی لوی افغانستان یا زموږ لوی کور د کونړ سره د دوی وابستګي ده راغلی دی پېښور ته موږ سره میلمه دی د دوی د موجودګۍ نه به پیدا خلو دوی سره به مرکه ریکارډ کوو دوی نه به خوندور شعرونه هم اورو او د دوی په ژوند به هم خبرې کوو. ټولو نه مخکې د پروګرام پیرزونه کې ستړي مه شي او احترامات. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره څنګه الله خیر دی محمد شاه خان ټیک ټاک شکر الحمدلله. تراب صاحب پېښور ته په راتلو درته ستړي مه شي او هرکلی وایي. کورم ودان او زم مشکور یم تاسو نه چې یو ځل بیا تاسو سره دلته د پیرزونې په پروګرام کې میلمه یم خوشحاله خوښ یم. ډېره مننه کوم تراب صاحب. ژوند څنګه روان دی وخت مو څنګه تېرېږي؟ بس وروره روان دی نو د پښتنو ټول عام ژوند یو شان دی څنګه چې په تا تېرېږي داسې په موږ تېرېږي ښه دی بس شکر راضي یو د الله نه. صحیح الله دې وکړي چې ستاسو په ژوند کې نور هم خواږه زیات شي او ژوند هم په خوشحاله او په سوکالو سره تېر شي. تراب صاحب خبرې به هم کوو او شعرونه به درنه هم اورو د پروګرام په سټارټ یا په شروعاتو کې درنه شعرونه اورو چې مزې ترې واخلو. ولې نه شعرونه به وایو او دا پروګرام جوړ هم دی شعرونو لري. یو غزل دی چې اوس مې لیکلی تازه تازه د ښایستونو د رهبر سره مې شپه وه د ښایستونو د رهبر سره مې شپه وه سم د مینې پیغمبر سره مې شپه وه او بېدیدنه ترېنه راغلمه یارانو بېدیدنه ترېنه راغلمه یارانو د جانان د کاله ور سره مې شپه وه او ټوله شپه د محبت ټپې وکړې ټوله شپه د محبت ټپې وکړې څه د داسې زورور سره مې شپه وه او په قد دنګ لکه جانان لکه رشید په قد دنګ لکه جانان لکه رشید د چینار او د نختر سره مې شپه وه د غزلو یو باران را باندې جوړو د غزلو یو باران را باندې جوړو د الهام د قلندر سره مې شپه وه او بس وژنې وي د غزلو یو بیا به ووایم د غزلو یو باران را باندې جوړو د الهام د قلندر سره مې شپه وه او بس وژنې وي ترورو بس وژنې وي ګواښونه و ترورو څه د دې وطن رهبر سره مې شپه وه او د خوښۍ زیری نه لرو ترابه د خوښۍ زیری نه لرو ترابه سګني کالي اختر سره مې شپه وه. ډېر ښکلی. مخکې به دې نور هم اورو تراب صاحب خو دا راته ووایئ چې په ستاسو په کوم شاعري چې دا کوم لیک چې تاسو کوئ دې کې کوم رنګ ډېر زیات تاسو استعمال کړی دی مطلب تاسو په څه شي باندې ډېر کار کړی په رومانس هم پکې یا په مینه محبت هم کار کړی دی یا انقلابي د پښتون وطن غم هم پکې ژړلی دی څه پکې ډېر موږ ته میلاویږي؟ نو حالاتو سره به کتو زموږ شاعري م روانوي که چېرته موږ رومانټکس ماحول وګورو ښایستونه وګورو نو بیا به کیدای شي موږ نه د ښایستونو شاعري وشي خو که کله موږ انقلاب ګورو نو هغه رنګ به بیا په موږ غالبېږي موږ به هغه شاعري کوو. شاعر په خپله د حالاتو نه تاثر اخلي د حالاتو نه الهام اخلي حالات ګوري سار یې همغه شان کار ورسره کوي. موږ دا نشو ویلی چې یاره ما کم لیکل ډېر کړي دي نو دا به زما د ژوند سره په کتو دا فیصله موږ کوو که چېرته زما رومانیت اړخ ژوند ډېر ښه نو کیدای شي ما رومانټکس ډېر لیکلی خو که چېرته زما ژوند د جنګ او جګړې او د بارودو او د بمونو سره ډېره وابستګي وه نو ما به بیا هغه رنګ غالب. ډېره مننه تراب صاحب ډېر تفصیلي جواب مو راله راکړو. مخکې دې هم اورو نور به راسره شریکوئ. اوس تا د انقلاب ذکر وکړو نو زه هم یو انقلابي غزل درته ووایم خوند به وکړي داسې مه ګرځه بې سوره انقلاب دی
داسې مګر زه بې سوره انقلاب دی رانه یو دي نسیروره انقلاب دی او د بې ځایه ګرځېدو نه څه فایده ده د بې ځایه ګرځېدو نه څه فایده ده کور کې کښېنه څه بې زوره انقلاب دی هر خوا ډزې دي مرګونه دي چاودنې هر خوا ډزې دي مرګونه دي چاودنې ښه په غټو غټو ګوره انقلاب دی او خاماران د انسانانو نه جوړ شوي خاماران د انسانانو نه جوړ شوي ودې نه خوري سړي خوره انقلاب دی د خلګۍ واده دې زر زر راپوره کا د خلګۍ واده دې زر زر راپوره کا چرته نشمه بې کوره انقلاب دی د خلګۍ واده دې زر زر راپوره کا چرته نشمه بې کوره انقلاب دی د تراب په شیر کې وینې را څرګند شوي د تراب په شیر کې وینې را څرګند شوي څه بې مینې بې ټکوره انقلاب دی څه بې مینې بیٹا کوره انخیر ډېر ښکلی تراب صاحب دا راته ووایه چې د نوي کول شاعران چې کوم دي کوم زلمي شاعران دي د پښتون وطن په آبادۍ کې یا د پښتو ژبې دپاره څنګه رول یا څنګه کار کولی شي نو روانه ده ښه ده داسې دی ګوره ښه د نوي کول نه نو زمونږ دومره یو څه امیدونه شته دی انشاءالله چې پښتو به یو حد ته یو معیار ته یا یو د بلې ژبې په مقابل کې یو څه راته جوګه او یو حد ته به رسېږي او روانه ده رسېدلې ده انشاءالله دا زموږ امید شته په راتلونکي کې هم پښتو له ډېر کار کېږي اوس چې دا څوله پونځي ګورو یا پوهنتونونه ګورو د پښتو دغه او ځوان کول دغه سندرغاړي ګورو شاعرانو ګورو نو دا د دغه اړخ کې خو کار انشاءالله ډېر شوی دی که بیا لیکنو ته راځو هغې کې حتی الوسه ډېر زیات کافي کار شوی صحیح تراب صاحب تاسو مطمئن یې د زلمو شاعرانو نه کوم کار چې کوي لګی تاسو مطمئن یې چې دا کار د پښتون قوم دپاره یا د پښتون ولس دپاره دی دا هر شی دواړه لري ښه دا مونږ نه ویو چې څوک ټول پښتو له لګیا دي کیدای شي څوک به کاروبار له لګیا څوک خو شته د پښتو لیوني شته د پښتو مینوال شته د پښتو اورېدونکي شته او وی به انشاءالله دا به نه ورکېږي صحیح الله دې وکړي چې څوک هم د پښتو دپاره لګوي د خپل قوم دپاره لګوي د خپلې ژبې دپاره لګوي کار کوي په مینه باندې کوي د زړه نه یې کوي الله دې دغه شان شاعران زیات کړي دغه شان زلمي دې الله پاک زیات کړي دغه شان پیغلې دې الله پاک زیات کړي چې د پښتو ژبه په خلکو باندې وپېژني ځکه چې پښتو ژبه زموږ مور ده او موږ غواړو چې زموږ مور یا زموږ ژبه په خلکو باندې ښه الفاظو کې وپېژندلی شي تراب صاحب نور دې هم نور به سره شریکوئ نو بل هم یو غزل دی دا ښکلي ولې موږ نه خار خوري دا ښکلي ولې موږ نه خار خوري چې ورنږدې شو رانه ډار خوري هغه ته وایه کله ورشه خیر دی هغه ته وایه کله ورشه خیر دی کني هغه در پسې زار خوري هغه ته وایه کله ورشه خیر دی کني هغه در پسې زار خوري او خدای خبر څه چل دی په دغه خاوره خدای خبر څه چل دی په دغه خاوره د کار سرونه رانه دار خوري خدای خبر څه چل دی په دغه خاوره د کار سرونه رانه دار خوري او زلمي مو ټول مسافرو وخوړل پیغلې مو کور کې انتظار خوري زلمي مو ټول مسافرو وخوړل پیغلې مو کور کې انتظار خوري دغه یو بګې لږ مزاح اړخ ته تللی دی چې خیر دی که مونږ پکې مړۍ چوچه کړه روجه کې هر سړی اچار خوري او بیا واړه چارپیان هغه ته چرته رسي اوښ به د اوښ د شانه بار خوري او لاړه 15 ته ورسېده تراب لګیا دی د ژوند وار خوري
وار خوري. ډېر ښه تراب صاحب، مطلب تاسو خپل په ګپ ګپ کې په غوپه کې مو ووسکلي، خپل عمر هم ښکاره کړو. الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي چې دغه شان د پښتو ژبې دپاره او د پښتون وطن دپاره کار وکړئ. مونږ خوشحالېږو ستاسو غوندې کې زلمي لرو، ستاسو غوندې کې شاعران لرو، مونږ په تاسو باندې فخر کوو، ویاړ در باندې کوو. تراب صاحب دا راته هم ووایي چې د پښتو په دې شاعرۍ کې یا په دغې ادب کې تاسو نور په څه باندې ډېر کار کړی، مطلب په کوم صنف مو ډېر زیات کار کړی دی؟ نظم باندې، غزل باندې، چاربیته باندې، افسانه باندې، نیمکۍ باندې، داسې ډېر صنفونه دي. تاسو څه شي له ډېره توجه ورکړې ده؟ پښتنو ته د څه شي ډېر ضرورت دی؟ وروره نن سبا خو داسې دی ګوره ښه اصلاحي شعرونه هم ډېر زیات ویل شو او شته ادب ته ډېر کار شوی دی. ما مخکې په خپلو خبرو کې ذکر وکړو انشاءالله ضرورت ډېر نه دی پاتې، خو مګر هم داري پیړۍ خپل ادبیات دي، داري پیړۍ خپل یو روان لیکل دي او داري پیړۍ خپل بیا رسومات دي، نوي شیان راځي، نو هغه بیا په ګران غختل او هغه خامخا د سړي نه به دغه شاعري او دا کېږي. که مونږ یو چې کار نه دی شوی مونږ یې ورله کوو، نو دا خبره غلطه ده. ډېر زیات کار شوی دی پښتو له، که د ستر خوشحال بابا ادبیات مونږ ولولو، که د شعر په برخه کې دی، که د نثر په برخه کې دی، کافي کار یې ورته کړی دی. خو هغه د خپل دور شاعري کړې ده، هغه په خپل دوران کې همغه کار کړی دی. نو نظم درنه هم اورو، ځکه چې زموږ مینوال نظم هم خوښوي، نظم به راسره شریکوئ. نو یو نظم دی چې د ژوند په هر ډګر چې ماتې خورمه، د ژوند په هر ډګر چې ماتې خورمه، خدای خبر چا راته خیري کړي دي، بس له ځیګره نه مې ویني ساسي، تقدیر څه داسې کارنامې کړي دي. زه چې بوی شوی یم په ښو او بدو، نه د سکون ساه مې اخیستې نه ده، راته یو دروند پیټی په ولو بار دی، د ښه ژوندون ساه مې اخیستې نه ده. سره د دومره غریبۍ خالقه د چا د سر سودا مې نه ده کړې. هسې خو نه ده چې وس نه لرم، خو بیا هم ګور اغلا مې نه ده کړې. زه به څه د دې دنیا نه کم یم چې د غلام او بادار شپې تېروم، هغه هم یو بل ته لاس نیسم، دلته چې ربه په شمار شپې تېروم. ښوي مالکه تسلي مې وشي کله چې ځان نه لږ کمزوري وینم، لکه د ژمي سم یخني مې وشي زه چې د دوی د وجود سوري وینم. شکر به دی چې مسلمان یم زه د ناکامۍ نه وروستو ځان نه وژنم، هر څه په بخت سپارم، په تای سپارم، خپلې ډوډۍ له بل انسان نه وژنم. یو بل نظم شته که بیا اورو مذهب وکړي. ښه یو بل نظم دی وروره، ژوندي نشته پکې مړي ترېنه جوړه حاضره ده، زمونږ کلی یوه شاړه، زمونږ کلی یو میره ده. د ګولیو په ټسار کې ماشومان مو شهیدان شو، د وګړو کچه ټیټه ده، ځوانان مو شهیدان شو. ورځ په ورځ مو ژوند تیاره، بس همداسې خطره ده، زمونږ کلی یوه شاړه، زمونږ کلی یو میره ده. د ښکلا پلو ته نه ځو ګودرونه مو ړنګ شوي، ستر جومات مو کنډواله دی، چینارونه مو ړنګ شوي. نوې پیښې روزانه دي، نوې حادثه ده، زمونږ کلی یوه شاړه، زمونږ کلی یو میره ده. د مشکلو سره مخ یو، مونږ د عمر په راز مړه یو، څه مزه مو ژوند کې نشته، نه خواږه یو نه تراخه یو. څه یو بیل شانتي حالات دي، څه یو بیل شانتي قصه ده، زمونږ کلی یوه شاړه، زمونږ کلی یو میره ده. د پښتون په وینو جوړه دا نړۍ خلکو ساتلې، ورور وژنه یو حلاله زما ورور ته ګرځولې. مونږ دې نه وژني معصوم یو، نړیوالو ته ګیله ده، زمون کلی یوه شاړه، زمون کلی یوه میره ده. دا د ژوند د رازو کلی د تراب د اوسېدو دی، دلته مه راځئ علمه دغه ځای د لیونو دی، دلته هره ګټه ګوره د انسان په وینو سره ده، زمون کلی یوه شاړه، زمون کلی یوه میره ده. ډېر ښکلی. تراب صاحب اخرني شعرونه راسره شریک بیا پروګرام راغونډو. اخرنی به سره یو غزل شریکو. جنازې دي جنازې دي جنازې دي په مونږ داسې څه عجیبه ورځې شپې دي، جنازې دي جنازې دي جنازې دي په مونږ داسې څه عجیبه ورځې شپې دي،
ستا د حشر حساب کله دی خاونده ستا د حشر حساب کله دی خاونده ګناهونه می دنیا کې را پسې دي بیا دا شعر ستا د حشر حساب کله دی خاونده ګناهونه می دنیا کې را پسې دي دومره فخرې پرنګ د سرخۍ مکړه دومره فخرې پرنګ د سرخۍ مکړه ستا د شونډې خو زما په وینو سرې دي دومره فخرې پرنګ د سرخۍ مکړه ستا د شونډې خو زما په وینو سرې دي پېښوره ته د سار په غونډۍ کېنه پېښوره ته د سار په غونډۍ کېنه په کابل مې د دوزخ د اور لمبې دي بیا په چم کې د اختر لمر ښکاره شو بیا په چم کې د اختر لمر ښکاره شو جنکو سره تمبلونه دي چمبې دي د شرابو په الزام چټي تورن دی د شرابو په الزام چټي تورن دی د تراب غریب خو وخت نه سترګې سرې دي ډېر ښکلی دی د تراب غریب خو وخت نه سترګې سرې دي تراب صاحب ژوندی راته اوسېږي او ډېره زیاته مننه کوم چې د پیرزونې مینوالو له په دویم ځل باندې وخت ورکړو ناستې مو راسره وکړو ستاسو یو جهان مننه کوم کورم ودان وروره مننه ډېره مننه ملګرو دا ثابت الله تراب صاحب د بره پښتونخوا یعنې د افغانستان د لوی کور نه راغلی مېلمه تاسو سره مونږ مخاطب کو تاسو یې خوندور شعرونه واورېدل انشاءالله بیا به ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چې چېرته یې ښاد اباد او بریالي اوسئ